السلام علیکم ورحمت الله. شیخ صاحب 15 شعبان تیر شول او خلکو روجي ونیولې. نو شیخ صاحب دغه دا دی سوال چې تاسو ولې دا خلک د دې روجو نه د عبادتونو نه منې کوئ؟ دې کې څه بدي ده؟ زه اکثره د طالبانو د ټولو ته وایم چې د بدعتیانو دلیل هغه چې پیش کوي دې کې څه بدي ده. دلیل دا وایي دې کې څه بدي ده. نو چې کله یو بدعت کوي نو تا ته به وایي چې دې کې څه بدي ده. نو زه اوس مثال ورکوم. ګوره موږ نه د روژو نه خلک منې کوو، نه د عباداتو نه خلک منې کوو، نه د منځونو د بدعاتو نه یې منې کوو. بدعاتو نه اوس ګوره دا قرآن ډېر ښایسته کتاب دی او په یو ټکي باندې الف لام میم باندې 10 نیکي سړي ته میلاویږي. خو دا قرآن که تا راواخیسته او د التحیات لله په ځای دی قل اعوذ برب الناس ولسته نو ته به دې کې سجده سهوا کې او که قصدن یې لولې موندې نه کېږي ځکه قرآن افضل کتاب دی، بهترین کتاب دی، خو دغه ځای دی غلط کړی. مونږ ډېر ښه شی دی، اجر پې سړي ته میلاویږي. د مؤمن او د کافر په منځ کې فرق دا دی. خو د سهار 2 رکعته سنت دی او 2 رکعته فرض دی. یو کس وایي چې نه زه 4 رکعته سنت کوم او 4 رکعته فرض کوم. همدغه بدعتیانو ته موږ ویو چې دا کس به تا ته وایي چې دې کې څه بدي ده، ته ما د مونځ نه منې کې، زه خو مونځ کومه. ته به ورته وایي چې نه دا صحیح کار نه دی. هغه ورته چې ولې صحیح کار نه دی؟ دا قرآن هم درته مثال کې پیش کړه چې ګوره په تشهد کې زه کښېنم او د التحیات لله په ځای باندې زه دا کومه قرآن لولم. ته به ورته څه وایي؟ دا کار صحیح دی؟ نه صحیح کار یې ونه کړو. ولې؟ دلیل څه دی؟ همدغه خبره ده موږ چې تاسو ته کوو د روژو متعلق، د بدعاتو متعلق، چې دا کار نبي علیه السلام کړی نه دی. یو کس د اختر په مانځه کې د عیدګاه کې مخکې نوافل کوو، بل کس ورته وایي چې دا کار مه کوه. هغه ورته چې ما به په مونځ باندې الله رانیسي، وایي نه د نبي سلم په مخالفت به دې رانیسي. او دې خلکو ته موږ ویو روژه ښه کار دی، ونیسه. ایامو بیس 14 14 د میاشتې هغه ونیسه، دوشنبه پنجشنبه پیر جمعرات دا ونیسه، سنت دی هغه ونیسه. ښه د یو ورځې تخصیص مه کوه چې فلانې ورځ د 15 همدغه شعبان کې روژې ونیسه، تخصیص پکې مه کوه. تا ته خو څوک څه نه وایي. خو ته چې دا وایې چې دغه 15 شعبان کې نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې اول اسمان ته الله راښکته کېږي، نو ته خو الله په اسمان منې نه، نو څنګه راښکته کېږي؟ ته خو الله په هر ځای کې دی. دا جهالت دی. دا ښه همداسې دې کې دا د ځان نه فضیلتونه چې په دې شپه کې دا کېږي او عمل نه رزقونه لیکل کېږي او مړي د خلکو تقدیر لیکل کېږي، ټول خرافات. نو داسې شي نسبت الله سبحانه وتعالی نبي علیه السلام ته کوي چې هغه د اسلام حصه نه ده. او دا حدیث موږ ته بیا وایي چې من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. چا چې په دین کې داسې یو کار وکړو چې هغه مانه ثابت نه وي، هغه به ردي مردود وي. هغه ردي مردود وي. نبي علیه السلام هغه رد کړی دی. نو دغه عمل ستاسو رد دی، مردود دی، ځکه د نبي علیه السلام نه ثابت نه دی. نه موږ د مونځ نه خلک منې کوو. که مونځ تاسو کولی خو وکړئ، که نه زه نبي علیه السلام 2 رکعته وتر کړي هغه تاسو پېژنئ نه، 9 رکعته وتر کړي هغه تاسو پېژنئ نه، 15 رکعته یې کړي هغه پېژنئ نه، تحیت المسجد چې کله مسجد ته ننوځي 2 رکعته مونځ کول دا تاسو پېژنئ نه، صلات او استخاره زه وایم چې ډېر به پکې پېژنیم نه. سنت خو دا مونځونه دي. موږ د مونځ نه خلک نه منې کوو، د بدعاتو نه منې کوو. Question and answer with Sheikh Izzatullah.